بسم الله الرحمن الرحیم. حمید الله صاحب پوښتنه کړې ده، وایي یو سړی د خپلې خوښینې د لور سره نکاح کولی شي که نه، په داسې حال کې چې خپله ښځه یې هم ژوندۍ ده او د ده په نکاح کې ده؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، په دغه صورت کې چې خپله ښځه ژوندۍ وي نو د هغې ښځې د خورځې سره چې ستا د خوښینې لور کېږي او د هغې ښځې نو خورځه کېږي، د دې خورځې سره نکاح کول دا نه دی جایز. زموږ د شریعت قانون دا دی چې هر هغه دوه کسان په نکاح کې، هغه دوې ښځې په نکاح کې جمع کول ناروا دي. هر هغه دوې ښځې په یوه نکاح کې د یوه سړي نسي راتللی چې په هغو دوو کې که یوه نر فرض کې بله ښځه، نو د دې په خپل منځ کې نکاح سره ناروا وي. نو چې کله د دې په منځ کې نکاح سره ناروا سول نو دې دواړه د بل په نکاح کې هم نسي راتللی. دلته ښځه او د ښځې خورځه، نو ګوان کې یو نر که مثلا ښځه نر که، نو نر او ورسره ماما او خورځه سول، د ماما او خورځې نکاح نه ده روا، نو داسې خاله او خورځه دا دواړه په نکاح کې د یو کس نس جمع کېدلی. علامه برهان الدین المرغنانی رحمه الله فرمایي: ولا یجمع بین المرأة وعمتها او خالتها او ابنة اخیها او ابنة اختها لقوله عليه السلام: لا تنكح المرأة على خالتها ولا على ابنة اخیها ولا على ابنة اختها. هدایه جلد ریم صفحه 11 تبع بشرا. همداسې المحیط البرهانی جلد 3 صفحه 106 تبع بیروت.